راځئ خپل هیواد خپله جوړ کړو، موږ ته نور څوک نه جوړوي. لکه څنګه چې حاجي فیروز خان چې په روسیې کې میشت تجار دی د افغانانو اړمنو کورنیو سره مرسته کړې ده. دغه د اړمنو کورنیو سره مرسته 33 ټنه اوړه خوراکي توکي مواد مرسته کړې ده او د کابل نړیوال هوایي ډګر ته دغه مرسته رارسېدلې ده. په روسي هیواد کې افغان سوداګر حاجي فیروز خان رڼا په افغانستان کې له اړمنو هیوادوالو سره 33 ټنه خوراکي توکي مرسته وکړه. یا د بشري مرسته د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د روسي سفیر او افغان سوداګر حاجي فیروز خان رڼا د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت په استازیتوب مولوي ګلاب مصطفی د ارشد معینه د تامیناتو عمومي مدیر ته وسپارل شوه. مولوي ګلاب وویل و شکر الحمدلله د افغانستان له څو لسیزو بې ثباتیو او ناخوالو وروسته په چټکۍ سره د سیاسي او اقتصادي ثبات په لوري روان دی او له ډېرې مودې وروسته افغانانو د فزیکي او رواني امنیت احساس کړی دی. د امنیت د ټینګېدو سره په هیواد کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. همدا ډول تجاران او دکاندارانو ته هم لازمه ده چې د خپل ایماني او افغاني مسؤلیت له مخې د خلکو اقتصادي ستونزې او مشکلات په پام کې ونیسي. د یو موږ تاسو یو افغان ملي تجار حاجي صاحب فیروز خان چې د افغانستان د اسلامي امارت د شهیدانو د کورنۍ سره کومک کړی ده چې هغه عبارت د وړو نه له دوی نه یو خاصه تشکري کوو. الله دې دوی ته اجرونه ورکړي. قبلا هم دوی د افغانستان د اسلامي امارت د مظلوم ملت سره خپله همکاري کړې وه. د څو لسیزو د ناخوالو نه را په دې خوا باندې اوس الحمدلله د افغانستان هر کلی هر قریه د آرام ساه وباسي. نو د نورو ملي تجارانو نه دا خواهش ده چې هغه راسي په افغانستان کې خپله سرمایه گذاري وکړي. په کابل کې روسي سفیر همداراز وویل چې روسیه به د افغانستان د خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دغه مرستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبت تعامل نمونه بللې ده. Оказывать гуманитарную помощь дружественному афганскому народу. کشور روسیه کمک فعال بشردوستانه به افغانستان را ادامه میدهد. عبدالمنان غریب مل وویل ټول افغان تجاران څخه مهیله ده چې په هیواد کې دننه پانګونه وکړي ترڅو هیوادوال ته کار زمینه برابره شي او هیواد مو د آبادۍ او پرمختګ په لوري لاړ شي. دا یو څرګند حقیقت ده چې افغانان 40 کاله جنگ تیر کړلو او خصوصا آخرین شل کلن ناورین جنگ چې په افغانستان کې تیر شوی ده د افغانستان خلک له بدبختي او له سختو مشکلو شرایط سره مخامخ کړي دي. خوشبختانه د افغانانو په خپل همت باندې له دې حالات نه راووتل. نن د صلح او امنیت غږ ده. زمونږ ایمانی او وجداني دنده ده، زموږ ایمانی او وجداني وظیفه ده چې دې وطن دې خلکو سره د کومکو لړۍ ادامه پیدا کړي او همکاري وکړو. قدرمنو لیدونکو دغه هغه راپور و چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه موږ تاسو ته وړاندې کړ. تر بل راپور پورې تاسې په لوی او ذوالجلال سپارم. ښې شېبې ولرئ او ښه وختونه.